وتفترق بنو إسرائيل 72 ملة وأمتي تفترق 73 ملة. بنو إسرائيل دا په اویاو ډلو کې تقسیم شوي وو او زما امت په 73 ډلو کې تقسیم شي. په دې کې به ناجي نجات موندونکي صرف یوه فرقه وي. كلهم في النار إلا ملة واحدة. دا ټول 72 با په اور کې وي، یو ملت با او یو دین با یو جماعت با هغه به په جنت کې او ناجي به وي. نو صحابه عرض وکړو من هي یا رسول الله، هغه ډله جماعت کم یو دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو ما انا علیه و اصحابی. دا هغه جماعت کم جماعت چې زما او زما د صحابه پیروکار وي. زه چې په کوم دین باندې یم دغه دین باندې دا عمل کوونکي وي. صحابه کرام چې په کوم دین باندې دي نو په دغه دین باندې دا خلک عمل کوونکي دي نو دا به ناجي وي. په دې ځای کې علماء کرامو یو عجیب او غریبه خبره کړې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابي ته په جواب کې دام بیانولی شو چې هو اهل القرآن هي اهل القرآن والسنه والحديث. چې ناجیه او نجات په منځن کې فرقه به هغه وي چې هغه د قرآن او د حدیث اهل وي. او فکارم داسې نه ځکه چې بنیاد قرآن او حدیث دی. دا قرآن او د حدیث نه علاوه چې دا نور څه موږ ته په نظر باندې ښکاري دا تابع د قرآن دي. دا راوستلی شوي د قرآن نه دي. دا د قرآن په دې ضمن کې بیان کړی شوي دي خو هر څوک پرې نه پوهېده. نو علماء مجتهدین ولګېد او د دې نه دا مسایل لا وباسله، واضح یې کړه، منقح یې کړه. نو پکار هو دا و چې داسې فرمایلی وی چې دا ناجیه او دا نجات موندونکې فرقه دا اهل القرآن والحدیث دي. وما انا علیه و اصحابی بیان کړه چې د صحابه شان یې پکې بیان کو چې اصل کې اهل القرآن والسنه دي. او هر سړی به ځان ته وایي چې زه اهل القرآن یم او زه اهل الحدیث یم، زه د حدیث او د قرآن اهل یم. او په حقیقت کې د قرآن او د حدیث اهل هغه خلک دی چې کوم متبع رسول او متبع صحابه وي. د صحابه او د پیغمبر پیروکار وي، د صحابه او د پیغمبر په دین باندې تلونکي وي. نو دا اصل کې اهل القرآن او اهل الحدیث دي. انور شاه کشمیری رحمت الله علیه کا علماء دیوبند په اکابرو کې یو بزرګ تیر شوی دی او هغه د دې حدیث تران دی لیکي چې صحابه کرامو ته الله داسې یو مقام ورکړی چې د مقام اجتهاد او د مقام تشریع ترمنځ و. پیغمبران الله شارعین راولېږل، شریعت یې پیش کولو، د هغې د ژبې نه د هغې د عمل نه چې کوم کار صادرېدو شریعت په ګرځېدو. نو صحابه کرامو ته مقام تشریع نو حاصل، شارعین نو. شارع دا صرف الله او پیغمبر دی. او مقام اجتهاد چې علما مجتهدین فقها د هغو د اجتهاد په وجه باندې یو مقام او مرتبې ته رسېدلي دي.
صحابه کرام ته د فقها د اجتهاد د مقام نه ډېر غوړي او د مقام تشریع نه لاندې دي. دا د صحابه کرامو هغه شان او منصب او مرتبه او مقام د الله پیغمبر بیان کړی چې د هغه نه بغیر د الله دین مکمل نه دی، کامل نه دی. په دې وجه باندې چې کله قرآن مجید کې الله د منافقینو په باره کې آیات مبارکه نازل کړ چې اے دې منافقینو ته چې کله وویل شي چې تاسو ایمان راوړئ د صحابو شانتي ایمانو لکه څنګه چې صحابو ایمان راوړی دی تاسو هم دقرنګې ایمان راوړئ. نو منافقینو به په صحابو پسې استهزاء او مسخرې ټوکې کولې چې آیا موږ به ایمان راوړو د دې کمقلانو د بېوقوفو په شانتې ایمانو، دا خو د دنیا په روزګار نه پوهېږي، دا خو په نه په نقصان نه پوهېږي، دا خو منصوبې او تدبیرونه نشي کولی، د ده سره خو پیسې نشته، دنیاوي مراعات ورسره نشته. الله جل شانه د صحابه کرامو جواب په خپله باندې ورکړ چې الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، چې دا منافقین په خپله باندې دا ډېر بېوقوفه خلق دی چې د خپل بېوقوفتوب نسبت صحابو ته کوي، دا د ده کمقلتوب دی. نو په خپله باندې بېوقوفه دي ولکن لا یعلمون، پوهېږي نه، کمقلان دي په دې خپل بېوقوفتوب باندې هم نه پوهېږي. نو دا کوم حدیث مبارکه چې تاسو ته ما بیان کو، نو په دې کې یو طرف ته د دې صحابي ایماني قوت بیان شوی دی، د دې صحابي مقام او درجه بیان شوې ده، او بل طرف ته په دې کې د امت لپاره نصیحتونه بیان شوي دي چې هغه نصیحتونه باندې موږ عاملین جوړ شو، عمل کې وکړو. د حدیث راوی حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه داوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې ناست دی، قال رعلما رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته خبرې کولې، نصیحتونه یې ورته کوله، حدیث یې ورته بیانوله. نو زه ورمخکې شوم او ما وویل چې اوصني یا رسول الله، د الله پیغمبره ما ته وصیت وکړه کله چې زمونږ د خاندان پلار وي، نیکه وي، مشر وي، رور وي او ذموار کس وي، هغه د دنیا نه رخصتېږي، نو د هغې په زړه باندې څه ارمانونه وي او چې د مرګ په وخت کې هغه ارمان بیان کړي، دې ته وصیت وایي. دا ډېره یو محکم خبره وي، دا ډېره ضروري او محکم بشان خبره وي. نو دې صحابي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویلې د الله پیغمبره موږ ته یو ضروري خبر راته وکړه، د نصیحت او د خیرخواهۍ نه ډکه خبر راته وکړه چې هغه زموږ دپاره د دنیا د آخرت د نجات ذریعه وي. د صحابو په ذهن کې دین غالب او دنیا مغلوبه وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نصیحت وکړو، علیک بتقوی الله فانه ازین للامر کله. اے زما صحابي ابو ذر، په ځان کې تقوا او پرهیزګاري پیدا کا چې د دې په وجه باندې وستا ټول کارونه برابر او مزدار او ښایسته وي. دا تقوا بنیادي طور باندې د الله خوف او د الله یره او د الله استحضار ته ویل کېږي چې په هر آن او په هر ګړۍ کې، په هر وخت کې او په هر حالت کې د الله استحضار ستا سره وي چې الله زما سره دی، الله ما ویني او الله زما اوري.
دا درې خبرې چې انسان ته حاصلې شي چې الله زما سره دی، الله زما اوري، الله ما ویني، نو دې انسان ته تقوا حاصله شي. بیا چې کله دا په مانځه باندې ولاړ وي او د الله سره د الله خبرې کوي، خوند او مزه به ورته راځي. دا مونځ به پې بوج نه جوړېږي، دا مونځ به سپک او کمزوری شیز نه ګڼي، بلکې د مونځ کې به یې داسې انحماق وي، داسې استغراق وي، وایي چې ما سوا د مانځه نه دا ټول هر څه حبس او صرف مونځ دی مونځ. دا صرف د مانځه مثال شو. په هر یو نیکۍ کې به ورته داسې خوند او مزه او لذت راځي چې وایي به چې دا نیکي بس ایسته پکې لګیا وی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو صحابه د پیرې دپاره ولګوله چې تاسو په نمبر باندې پیره کوئ، چې کله یو اوده کېږي نو بل به وخوي، او چې د بل نمبر راځي نو بیا به بل ارام کوي. نو په دې کې یو صحابي چې کله یې پیره، حالانکه د پیرې په وخت کې حکم دا دی چې ټوپک او اسلحه راواله، ټانګې راواخله او بلکل چابک اوسېږه. دا ستا لپاره مونځ دی، دا ستا لپاره روژه ده، دا ستا لپاره د الله رضا ده. خو په دې صحابو باندې د مونځ هغه خوند او مزه او هغه لذت پې غالب و. ویې وی چې مونځ به م کوم او دهان به م کومه، که څوک راتللو اندازه به یې لږي مونځ به ما کومه. نو دا وخت د ځان دپاره غنیمت وګڼو، په مازه باندې ودرېدو. نو چې ګورې مخامخ دشمن راغی او اندازه کوي چې مخامخ یو کس ولاړ دی، نو د هغه ځای نه یې شیش واغستو، غشه یې را پرېښودو، د دې بدن پې ولګېدو، وینه ترې روانه شوه، وینه. که په مانځه کې زمونږ شاته یو ماشومان کش کش وکړي که نه، زمونږ ټول لمونځ ویسته عبث وي، بس بېکاره شوی وي. او بیا یې په ذهن کې دا چلېږي چې کله به سلام درکومه چې ماشوم ته کار وکړمه، دا ماشوم به څوک وي. زمونږ د مونځونو دا درجه ده. او دې صحابي غشه یې په بدن باندې ولګېدو، وینه ترې روانه شوه، خو دهان یې بل طرف ته لاندړو، بل غشه یې راغی. خو دې د خپل مونځ پوره کړو. په آخر کې چې تپوس وشو پلانکیا مونځ به دې مات کړی وی که نه، وایي سورې کهف مې شروع کړی و او د دې غشو ګزارونو اندازه به راته کېده، خو خپل ایمان راته اجازت نه راکو، ایماني غیرت چې دا سورې کهف په مټ کې پرېږده او رکوع سجده وکړه او مونځ مات کړه، مونځ اختتام ته ورسوه. نو د صحابو دا درجه وه. دا درجه ورته په څه باندې حاصله شوې وه؟ دا هم په دغه تقوا په ټکي باندې چې د الله استحضار په هر وخت کې د دې خبرې استحضار چې الله ماته ګوري، الله زما اوري، الله زما سره دی. نو چې کله انسان ته دا صفت حاصل شي فانه ازین للامر کله، دا د هر یو کار دپاره ښایست دی او دا د هر یو کار دپاره رڼا ده. نو صحابي بیا تپوس کې د الله پیغمبره په دې نصیحت باندې راته اضافه وکړه. تاسو ما د صحابو شان په دې کې بیانوم چې دې صحابي ته د الله پیغمبر یو نصیحت کوي او د یو نصیحت باندې د عمل وعده کوي. او صحابي وایي زدنی یا رسول الله، زدنی یا رسول الله، زدنی یا رسول الله. او نصیحتونه ورته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړه. نو تقوا نصیحت یې ورته وکړه. دویم نمبر د الله پیغمبر لږ راته نور وکړه، په دې باندې به عمل کومه، نور راته نصیحت وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وفرمایله علیک بتلاوة القرآن وذکر الله عز وجل، د قرآن تلاوت ډېر کوه او د الله یاد او د الله ذکر ډېر کوه.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات